نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الآية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. د ژوندون تلویزیون تمام ولیدونکو او کتونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله تعالی دې وکړي چې تر دې د روغ او جوړ او صحتمند اوسي. الله تعالی مو روغ او جوړ او صحتمند لره. دا چې بختورې شپې ورځې را روانې دي او ډېرې خوږې شپې ورځې را روانې دي چې هغه د رمضان المبارک میاشت ده او د رمضان المبارک د میاشتې د روژې یو طرف ته سعادت او بیا د شپې عبادت بل طرف ته سعادت او په دې منځ کې د شپې او د ورځې په دغه اطرافو کې د الله جل جلاله ذکر اذکار او د الله جل جلاله عبادت بدني او مالی او الله جل جلاله ته قرب حاصلول دا بل تر سعادت. نو په دې هکله غواړم چې یو څه ستاسو حضور ته پیش کړم. دا چې د روژې مبارکې میاشت ډېره قدرمنه میاشت ده، ډېره عزتمنه میاشت ده او دا د الله جل جلاله د رحمتونو میاشت ده. په دې کې د نیکانو د اعمالو اخواته وزن زیاتیږي او د بدانو د هغه بدي کمی کیږي او دې خواته پکې ډېر نیکان خلک داسې چې هغې نه کم تقصیرات او ګناهونه شوي د الله جل جلاله نه معافي غوښتله او توبه یې ایستله او د الله جل جلاله په نزد باندې سعادتمن انسان جوړېدل او د الله تعالی په نزد باندې دې خواته انسان خوش قسمته ګرځېدل. نو دا ډېرې خوږې شپې ورځې او ډېرې زیاتې د قدر وړ شپې ورځې را روانې دي. د روژې مبارکې میاشت واقعا چې یو طرف ته د روژې مبارکې هغه خوند او بل طرف ته د تلاوت او بل طرف ته د نوافلو بل طرف ته د ذکر اذکارو او د شپې قیام او درېدل دا د الله جل جلاله عبادت هغه سعادت حاصلول او الله جل جلاله ته قرب او نزدېکت حاصلول. واقعا چې په دې شپو ورځو کې انسان د الله جل جلاله په نزد باندې قدرمن انسان جوړیږي، سعادتمن انسان جوړیږي او انسان په دې شپو ورځو کې د الله تعالی په نزد باندې قیمتي انسان جوړیږي. ځکه دی هلته د الله تعالی عبادت په مینه محبت سره کوي، په شوق سره کوي. د الله جل جلاله عبادت هلته دی زیات په محبت سره کوي او الله تعالی سره ډېره مینه محبت وي. او خواته د ګناهونو نه دی مکمل اجتناب کوي او د ګناهونو د اجتناب سره سره بعضې وخت کېدای شي چې د توبه طایب په تېرو ګناهونو باندې شي. نو هر اړخیزه سعادتمندي ده او هر اړخیزه خوش قسمتي ده او د انسان دغه شپې ورځې او دغه سکندونه د عمر قیمتي ګرځېږي د الله تعالی په نزد باندې. واقعا چې د رمضان المبارک دغه سکندونه او دغه شپې ورځې او د عمر دغه برخه د الله تعالی په نزد باندې دا قیمتي شپې ورځې او قیمتي برخه ده. خو هله چې انسان د الله جل جلاله عبادت ته متوجه شي او د الله جل جلاله په عبادت کې د خپل وخت تیر کړي او د الله جل جلاله د منکراتو او نواهیو نه هغه چې الله جل جلاله د هغې نه منع کړې ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه منع کړې ده د هغې نه انسان ځان وساتي. نو واقعا چې انسان په دې کې سعادتمند ګرځېږي. تاسو وګورئ یو طرف ته دا چې الله جل جلاله د رمضان المبارک د میاشتې دغه روژه په خپلو بندګانو باندې فرض ګرځولې ده او د فرضیت سره سره بیا د شپې هغه عبادات او د دې سره نور عبادتونه هغه الله جل جلاله نوافل ګرځولي دي او د هغې الله جل جلاله د خپلو بندګانو سره ډېر په دې باندې د ډېر اجر او ثواب وعده کړې ده چې الله جل جلاله بندګان په دې باندې د ډېر لوی اجر او ثواب مستحق ګرځوي. واقعا چې دا د سعادت شپې ورځې دي په دې کې انسانان د الله جل جلاله په نسبت باندې قیمتي ګرځېږي او الله جل جلاله د موږ تاسو ته توفیق راکړي چې په دې شپو ورځو کې د الله تعالی ښه عبادت وکړو، په ښایسته طریقې سره عبادت وکړو او الله جل جلاله په دا عبادت باندې راضي کړو او الله جل جلاله دې زموږ او ستاسو نه قبول او منظور وګرځوي. د رمضان المبارک د روژې د فرضیت سلسله یوازې د محمد رسول الله
صلی الله علیه وسلم په امت باندې دا نه وه، بلکې لکه څنګه چې رسول الله مبارک په امت باندې د رمضان المبارک د دغه روجو فرضیت الله تعالی سلسله ذکر کړې ده، دغه شانته د دې نه مخکې امتونو باندې هم الله تعالی دغه روجه فرض ګرځولې وه. خو بیا په تېرو امتونو په هغې کې ډېر مشقتونه وو، یعنې د هغې په روژې نیولو کې ډېر زیات تکلیفونه او مشقتونه وو. الله تعالی هغه تکلیفونه، الله تعالی هغه مشقتونه د رسول الله مبارک د امت نه پورته کړي دي. د رسول الله مبارک په امت باندې الله تعالی ډېر زیات سهولتونه راوستي دي او ډېر زیات اسانتیاوې الله جل جلاله راوستي دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت باندې الله جل جلاله ډېر زیات لوی فضل او کرم کړی دی. او بیا د روژې مبارک دا لوی سعادت الله تعالی د رسول الله مبارک امت ته چې کوم یې ورکړی دی، په دې کې چې د رسول الله مبارک د امت د عمر دغه سکندونه قیمتي ګرځېږي. واقعا چې د عمر دغه برخه ډېره زیاته قیمتي ده. دغه د روژې مبارکې د روژو دغه سعادت الله تعالی دې امت ته چې کوم ورکړی دی، په دې کې شک نشته چې ډېر لوی سعادت دی. همدغه شانته د روژې د فرضیت سلسله په تېرو امتونو باندې هم وه، لکه څنګه چې قرآن کریم کې الله تعالی مؤمنانو ته فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنانو په تاسو باندې روژه فرض کړی شوې ده، لکه څنګه چې ستاسو نه مخکې امتونو باندې هم د روژې نیول فرض کړی شوي وو. خو بیا د روژې د نیولو د هغه امتونو د دې امتونو دا فرق کوي. په هغه امتونو کې ډېر مشقتونه او پکې ډېر تکلیفونه او پکې، لیکن د رسول الله مبارک په امت باندې هغه تکلیفونه او هغه مشقتونه نشته دی، لیکن سعادت پکې ډېر زیات دی، خوش قسمتي پکې انتهایی زیاته ده. لکه څنګه چې احادیثو مبارکو کې د هغه سعادتونو ذکر دی. نو د روژې مبارکې دغه فرضیت یوازې د رسول الله مبارک په امت باندې نه، بلکې په تېرو امتونو باندې هم دغه فرضیت سلسله وه. خو بیا الله جل جلاله د دې آیات مبارک په آخر کې فرمای لعلکم تتقون، د دې دپاره چې تاسو متقیان وګرځېږئ. یعنې د روژې په نیولو باندې انسانان متقیان ګرځېږي، د روژې په نیولو باندې انسانان خوش قسمته او سعادتمند ګرځېږي. نو الله تعالی د موږ تاسو ته توفیق راکړي چې په صحیح طریقې سره روژه ونیسو او د تقوا هغه سلسله حاصله کوم او د تقوا هغه مرتبه او مقام حاصل کوم. دا په دې باندې کیږي چې انسان واقعا روژه وګڼي او دا فرض الهي وګڼي، حکم الهي وګڼي او هغې ته گردن نهاد شي. په صحیح طریقې سره دی د روژې د نیولو او بیا همدغه شانته په صحیح طریقې سره افطاري او د روژه ماتي هغه انتظام او د دې سره د ورځې هم د الله تعالی هغه امور او احکام په ځان باندې تطبیق او د شپې هم د الله جل جلاله احکام په ځان باندې تطبیق کړي. نو دغه انسان سعادتمن انسان ګرځېږي او خوش قسمته انسان ګرځېږي. تاسو وګورئ د روژې مبارکې څومره لوی سعادت دی، ډېر زیات لوی سعادت دی. حدیث مبارک راځي، حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایي اذا دخل رمضان، کله چې داخل شي د رمضان المبارک دغه میاشت، دا سعادتمنه میاشت را داخل شي، رسول الله مبارک فرمایي نو فتحت خلاص شي ابواب الجنه، هغه دروازې د جنت، وغلقت او بندې شي ابواب جهنم، هغه دروازې د جهنم. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وسلسلت او بند کړی شي او قیدي کړلی شي او وتړلی شي الشیاطین، شیطانان، یعنی هغه سرکش او هغه باغیان، هغه چې کوم انسانانو ګمراه کوونکي دي، هغې بیا وتړلی شي، هغې بیا دې ته لاس ورکړي چې انسانان بیا هم په لویو لویو ګناهونو کې اخته کړي. دا چې کمزوري شیطانان خوشي او یا دا چې د انسانانو په خپله طبیعت همدغسې د وراني سره جوړ شوی، د هغې نه خطاګانې کېږي. خو دا چې د دغه خطاګانو په عوض کې چې دی توبه وباسي، الله تعالی ډېر مهربانه ذات دی او الله جل جلاله په خپلو بندګانو باندې ډېر زیات مشفق ذات دی، الله تعالی یې ګناهونه معاف کوي. خو دا چې د جنت دروازې خلاصې او د دوزخ دروازې بندې، سرکش او باغیان، هغه چې انسان ګمراه کوونکي شیاطین دی، هغې تړلی شي. دا د رسول الله مبارک د امت دپاره ډېر لوی سعادت دی. د جنت دروازې خلاصېدل او د دوزخ د دروازو د بندېدلو مقصد او دا دی چې هغه په دغه د روژې مبارکې په میاشت کې د الله جل جلاله د طرفه انوار راورېږي، رحمتونه راورېږي، د الله جل جلاله فضل په خپلو بندګانو باندې کېږي. د هغو انواراتو، د هغه برکاتو، د هغو رحمتونو نتیجه دا وي
چې بندگان بیا هر عبادت چې کوي نو دا په مینه محبت سره کوي. یعنی که هغه بدني عبادت دی دی بیا ډېر په شوق سره کوي، او که هغه مالی عبادت دی دی ډېر بیا په شوق سره کوي. مثلا یو سړی د هغه 2 رکعته مونځ وکړو نو زړه غواړي چې بیا 4 رکعته وکړي، یا مثلا 4 رکعته نفل وکړه بیا زړه غواړي چې 6 رکعته وکړي، یا هم د دې نه هم زیات مثلا 8 رکعته زړه غواړي. چونکې د الله جل جلاله په هغه رحمتونو کې دی وي نو بیا په عبادت کې خوند وي، په عبادت کې شوق وي. هر عبادت چې کوي نو دا ډېر په شوق سره کوي. یا مثلا مالی عبادت چې هغه مثلا صدقه ورکول دي، که دی مثلا 10 روپۍ د الله تعالی په نوم باندې ورکړي نو په زړه کې احساس د خوشحالي کوي، په زړه کې احساس د کامیابي کوي، په زړه کې احساس د سعادت کوي چې دغه پیسې مې کومې ورکړلې دا مې ډېر ښه کار وکړ. نو بیا د 10 روپو په عوض کې زړه غواړي چې 20 روپۍ ورکړي، یا د 20 په مقابل کې دی زړه غواړي چې مثلا 40 ورکړي. همدغه شانته څومره چې ډېرېږي د ده په زړه کې هغه مینه محبت او شوق نور هم سره زیاتېږي. دا سعادت دی. همدغه شانته د ګناهونو نه نفرت وي د الله تعالی د رحمتونو په وجه باندې چې الله جل جلاله رحمتونه په خپلو بندګانو باندې راوریږي نو دی اخواته د ګناهونو نه ځان ساتي او د ګناهونو نه نفرت وي، د ګناهونو یو قسم تکر کوي او د ګناهونو یو قسم ته د په دې زړه کې بدي وي. نو د هغې د وجې نه دی بیا هغه اسباب نه کاروي، هغه کارونه نه ترلاسه کوي چې د هغې په وجه باندې دی دوزخ ته لاړ شي. دی بیا همیشه دپاره کوشش کوي چې هغه اسباب ولټوي، هغه اسبابو نه کار واخلي چې هغې په وجه باندې دی مستحق د جنت ګرځېږي او دی مستحق د الله جل جلاله د هغه لوی نعمت چې هغه جنت د هغې ګرځېږي. دی کوشش کوي چې دی بیا هغه کارونه بیا ترلاسه کړي. نو دلته چې رسول الله مبارک فرمایي فتحت خلاص کړلی شي او کلاو کړلی شي په دوی باندې ابواب الجنه، هغه دروازې د جنت. د هغې مقصد دا دی چې د الله جل جلاله رحم په ده باندې وي نو دی بیا په عباداتو کې ډېر زیات کوشش کوي. یو طرف ته د روژې هغه سلسله ډېر په مینه او محبت باندې ډېر په شوق باندې د دغه لږې برداشت کول وي، د دې تندې برداشت کول وي، د دغه تکلیفونو برداشت کول وي، او د دې سره سره اخواته بیا په مالي عباداتو کې د ده ډېر زیات شوق وي چې نورو مسلمانانو سره کومک وکړي، نورو مسلمانانو سره امداد وکړي، هغه پریوتې مسلمانان راپورته کړي. په زړه کې بیا دا مینه محبت یو دا شوق وي، چونکې هلته د الله جل جلاله رحمت راورېږي، د الله جل جلاله طرفه هغه انوارات راورېږي. د هغې په وجه باندې بیا دا ډېر کوشش کوي چې د الله جل جلاله عبادت دا په مینه محبت سره وکړي او په شوق سره یې وکړي. همدغه وجه ده چې تاسو وګورئ د روژې مبارکې په میاشت کې خلک ګورئ منځونه ډېر کوي، نوافل ډېر کوي، تلاوتونه ډېر کوي، ذکر اذکار ډېر کوي. اخواته مالی عباداتو کې هم پوره برخه اخلي. مثلا د مسلمانانو سره کومکونه کوي، چاته مثلا وړه اخیستي یا چاته مثلا د دې نه هم کم کومک کول لکه شربت اخیستل، خرمه اخیستل، یا د نورو مسلمانانو سره کومک کول په هر لحاظ چې وي. نو ګورئ دا هغه د الله جل جلاله د رحمت هغه ثمره ده چې کله په بندګانو باندې د الله تعالی د رحمت راورېږي نو بیا په عباداتو کې شوق وي، بیا په عباداتو کې مینه محبت وي، بیا یې زړه غواړي چې د الله تعالی هر عبادت دا په مینه محبت سره وکړي او په شوق سره یې وکړي. تاسو وګورئ د روژې مبارکې په میاشت کې مسلمانان څومره د نورو مسلمانانو سره کومکونه کوي، مالی امداد، همدغه شان د جاني کومکونه، هغه هغې سره سهولتونه. دا د الله جل جلاله د رحم هغه نتیجه ده. لکه څنګه چې حدیث مبارک راځي نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي النفقة فی رمضان، هغه نفقه و خیر و خیرات چې هغه د روژې مبارکې په میاشت کې ورکولی کېږي او مسلمانان د روژې مبارکې په میاشت کې دا کم اخلاص کوي. رسول الله مبارک فرمایي کن نفقة فی سبیل الله، دا په شانته د هغې نفقې او د هغې خیر خیرات دی چې هغه د الله جل جلاله په لار کې ورکړلی شي. لکه د جهاد په سلسله کې مجاهدونو سره کومک کول، لکه د جهاد په سلسله کې مجاهدونو ته خوراک کړل، هغې سره مالی کومک کول، د هغې ضروریات پوره کول. دغه د روژې مبارکې په میاشت کې د مسلمانانو سره کومک کول، امداد کول، دا داسې ده لکه د الله جل جلاله په لار کې چې دی کومک وکړي او امداد وکړي. نو ګورئ لوی سعادت دی د الله تعالی هر عبادت چې په دغه میاشت کې کېږي مسلمانانو په زړونو کې بیا شوق وي، د مسلمانانو په زړونو کې بیا محبت وي، ډېر په شوق سره او په مینه محبت سره د الله تعالی عبادت کوي. نو دا د الله جل جلاله د رحم او د الله جل جلاله د هغه لوی فضل ثمره وي. الله تعالی دې دا سعادت موږ تاسو ته رانصیب کړي. کم خلک چې هغې د الله جل جلاله د فضل نه لرې وي
او د الله جل جلاله د رحم نه لري ګورې هغې بیا د عباداتو کې مینه محبت نه لري بیا شوق نه لري هغې منځونو کې مسست پست وي هغې بیا په ذکر اذکار کې هم دغه شانته لټ وي هغه هم دغه شانته که تلاوت کوي زړه یې نه کېږي چې تلاوت وکړي یعنې په نوافلو کې همدغه شانته په ذکر اذکار کې په ټولو کې بیا دی سست پست وي ځکه دی هلته مبتلا په ګناهونو باندې وي نو دا ډېره سعادتمنه ورځ هم ده دا د روژې مبارکې میاشت ډېره سعادتمنه ده او په دې کې د انسانانو د الله تعالی د نیکانو بندګانو د عمر دغه سکندونه د عمر دغه برخه قیمتي ګرځېږي نو الله جل جلاله دې موږ تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې دغه سعادتونه ترلاسه کړو حدیث مبارک راځي حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمای یو ځل موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د شعبان المبارک په میاشت اخري ورځ کې یعنی دا اوس د شعبان مبارک میاشت ده د دې پسې بیا د رمضان المبارک میاشت ده وایي موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د شعبان په میاشت کې چې د شعبان اخري ورځ وه او موږ ته وفرمیل چې تاسو ته پته شته چې په تاسو باندې داسې یو سعادتمنه میاشت را روانه ده په تاسو باندې داسې یو بختوره میاشت را روانه ده چې په دغه میاشت کې د بندګانو عبادت الله تعالی ته زیات خوښ دی او الله جل جلاله ته ډېر زیات معتبر دی او د بندګانو د عمر دغه سکندونه ډېر زیات د الله جل جلاله په نیز باندې الله د خوښه او قدرمند دي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایلي د روژې مبارکې دا میاشت چې دې په تاسو باندې سوری کړې ده او را روانه ده دا دومره قیمتي میاشت ده چې په دې کې یوه شپه ده چې د غیري شپې عبادت د الله جل جلاله په نیز باندې د زرو میاشتو نه الله تعالی ته زیات خوښ او الله جل جلاله ته زیات مقبول دی نو وګورئ چې د دغې شپې عبادت د الله جل جلاله په نیز باندې د زرو میاشتو د عبادت نه الله ته زیات خوښ دی نو بس د دې نه قیمتي موقع او د دې نه قیمتي شیبې به کومې وي فلیتنافس المتنافسون الله جل جلاله دې ټولو مسلمانانو ته دا سعادت نصیب کړي چې دغه د زرو میاشتو دغه سعادت ترلاسه کړي چونکې دا یوه شپه ده خو لیکن د یوې شپې عبادت د الله جل جلاله په نیز باندې د زرو میاشتو نه الله ته زیات خوښ او الله ته زیات معتبر دی او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایلي دا دومره سعادتمنه میاشت ده د دغې میاشتې عبادت د الله جل جلاله په نیز باندې الله ته ډېر زیات خوښ دی رسول الله مبارک وفرمایلي د دې د اول لس ورځې په دې کې د الله جل جلاله رحمت راوریږي او د الله جل جلاله د رحمتونو مستحق کېدل وي د هغې دغه دویمه عشره چې کوم راځي یعنې د لسو نه تر شلو پورې دا هغه شپې او ورځې دي چې په دې کې د الله جل جلاله طرفه بندګانو ته بخښنه کیږي او انسانان او د الله جل جلاله نیکان بندګان هغوی د الله تعالی د مغفرت وړ او د الله تعالی د مغفرت او د بخښنې مستحق ګرځېږي او آخري عشره چې ده یعنې د شل نه تر پوره دېرشمې پورې دا داسې بختورې شپې ورځې دي چې په دې کې عتق من النار اور د دوزخ نه نجات حاصلېدل وي جنت ته تلل وي او جنت نصیب کېدل وي واقعا چې لوی سعادتمنه میاشت ده او واقعا چې لوی سعادتمن موقع ده الله تعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې د دغې موقع نه سالمه استفاده وکړو او دغه شپې ورځې د الله تعالی په عبادت کې تېرې کړو او د عمر دغه سکندونه قیمتي وګرځوو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایلي چې دا داسې سعادتمنه میاشت ده که مومن مسلمان چې په دغه میاشت کې د بل مومن مسلمان د خوراک انتظام وکړي او په هغه باندې خوراک وکړي رسول الله مبارک وفرمایلي چې دغه بل مومن مسلمان ته خوراک ورکول د ده د ګناهونو د مغفرت سبب ګرځېږي د ده د ګناهونو د کفارې سبب ګرځېږي یعنې په دې وجه باندې الله جل جلاله ده ته بخښنه کوي او دی د الله جل جلاله د بخښنې وړ ګرځېږي که مومن مسلمان چې د دغه روژې مبارکې په میاشت کې بل مومن مسلمان ته د خوراک انتظام وکړي او هغه ته د څښاک انتظام وکړي نو دا ډېر لوی سعادت دی صحابه کرامو عرض وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چونکې د فقر دور دی د غریبي وخت دی موږ سره دومره توان نشته دی چې د بل مومن مسلمان د هغه د روژه ماتې مکمل انتظام وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایلي نه داسې نه ده بلکې دغه سعادت الله جل جلاله یو مومن مسلمان ته په یوه دانه خرما باندې هم ورکوي چې یو مومن مسلمان یوه خرما راواخلي او په بل روژهدار باندې د هغه دا روژه ماته کړي رسول الله مبارک وفرمایلي الله جل جلاله ده ته دا سعادت پې ورکوي یو طرف ته د ګناهونو بخل او بل طرف ته د بل د روژهدار
د هغه د روژې عمره ثواب الله جل جلاله دته پې ورکوي. اوس دا چې یو مؤمن مسلمان راولېږي د یوې مثلا د یوې خرما په ځای باندې 2 خرما راواخلي یا د 2 خرماو په ځای باندې 3 راواخلي یا د 3 په ځای باندې د دې نه هم زیات مثلا 15 راواخلي یا د دې نه هم زیات مثلا 10 خرماوې راواخلي او دا په روژهدارو باندې تقسیم کړي. او دا چې د 10 خرما راواخیستې او په 10 روژهدارو یې تقسیم کړلې او هغه 10 تنه روژهدارو د ده په دغه خرما باندې روژه ماته کړله. رسول الله مبارک د دې حدیث موافق دته الله جل جلاله د هغو 10 واړه روژهدارو د روژې عمره ثواب ورکوي بغیر د دې نه چې د هغې د روژې په دې ثواب کې کمی راشي، نه بلکې هغه روژهدار ته الله جل جلاله د هغې د روژې پوره ثواب ورکوي، پوره اجر ورکوي. خو لیکن دا چا چې پې روژه ماته کړله دته هم الله جل جلاله د هغه روژهدار د روژې عمره ثواب ورکوي. رسول الله مبارک وفرمیلې دغه سعادت یو مؤمن مسلمان په یو غړپ اوبو باندې هم حاصلولی شي، یا مثلا په یو غړپ هغه خواته د شودو باندې چې مسلمان ته ورکي په دې باندې هم دا حاصلولی شي، یا مثلا د اوبو د شربت هغه ګلاس په لاس کې او روژهدار باندې روژه ماته کي الله جل جلاله دا سعادت ته په دغه طریقې سره هم ورکوي. یا مثلا په اوبو باندې چې دغه اوبه دی راواخلي او نورو روژهدارو ته مخې ته کیږي او هغه نور روژهدار د ده په دغه اوبو باندې روژه ماته کي الله جل جلاله ده ته د هغه روژهدار د روژې عمره ثواب ورکوي بغیر د دې نه چې د په د روژې په ثواب کې کمی راشي. نو وګورئ مسلمانانو څومره د سعادت موقع ده. یو طرف ته دا چې دغه د روژې نیول په دې باندې ستا د عمر دغه سکندونه قیمتي کېدل، بیا د دې سره سره چې ته مثلا د بل د روژه ماتې انتظام وکړې هغه ستا د ګناهونو د تمامو ګناهونو د بخښنې کفارې سبب ګرځېږي. او دا چې ته د هغه د روژې مثلا روژه ماتې انتظام وکړې او په هغه باندې روژه ماته کړې الله جل جلاله تا ته د هغه د روژې عمره ثواب درکوي بغیر د دې نه چې دغه د روژهدار هغه د روژې په اجر او ثواب کې کمی راشي. نو په کار داره چې مسلمانان د روژه ماتې په وخت کې مثلا د ده په لاس کې خرما ده دا خپله خرما دې راواخلي دا د بل مسلمان ته ورکړي چې هغه په هغې باندې روژه ماته کړي. هغه بل سره که مثلا خرما وه یا اوبه وي یا شربت و یا مثلا شوده وي ورسره پی چې ورسره هغه دې راواخلي د بل روژهدار ته دې ورکړي چې الله جل جلاله ده ته هم یو د خپل د روژې هغه ثواب او هغه سعادت ورکړي او بل طرف ته د هغه بل مؤمن مسلمان چې په چا باندې د روژه ماته کړله چې د هغه د روژې عمره ثواب الله تعالی ده ته ورکړي او هغه عمره سعادت الله تعالی ده ته ورکړي. نو بخل نه دی کول پکار. دا د روژې مبارکې میاشت ده د عمر دغه سکندونه دا د الله تعالی په عبادت باندې قیمتي ګرځېږي او دا عبادت دی چې ته مثلا خرما راواخلې اوبه راواخلې یا خوراک راواخلې ډوډۍ وي او دا راواخلې بل مؤمن مسلمان مخې ته کېږي او هغه ستا په دغه رزق باندې روژه ماته کړي. نو څومره لوی سعادت دی، څومره د ثواب موقع ده. الله تعالی د موږ تاسو ټول ته توفیق راکړي. بعضې وروڼه تاسو وګورئ د دغه سعادت د لاسه کولو دپاره شربتونه کوي هغه لارو ته راوباسي په روژهدارو باندې مثلا شربت څکي یا مثلا خرما یې په لاس کې لاره کې ولاړ وي نور مسلمانان چې هغې مثلا په لاره تېرېږي هغې ته یو دانه خرما ورکوي او دغه ثواب د دغه سرمایه د لاسته راوړلو په خاطر باندې اوبه مثلا ګیلاس په لاس او هغه د خرما هغه دانې مثلا د هغې په لاس کې نیولې د نورو مسلمانانو ته روژې څومره قدر احترام ساتي او هغې ته ورکوي. نو دا په دې نیت باندې چې یو زما د خپل د روژې هغه ثواب ما ته الله تعالی راکړي او بل دا چې دغه د بل مؤمن مسلمان چې هغه وږی تږی دی او هغه لږ او تنده برداشت کړه د الله د رضا دپاره چې هغه باندې دا روژه ماته کړم هغه باندې اوبه وڅکم هغه باندې شربت وڅکم یا په هغه باندې خوراک وکړم یا په هغه باندې مثلا دغه خرما ورکړم چې هغه پرې روژه ماته کړي چې دغه د روژې عمره ثواب او سعادت الله تعالی موږ ته راکړي. نو واقعا چې دا لوی د سعادت موقع ده، لوی د لاسته د راوړنې هغه موقع ده. الله تعالی د موږ تاسو ته توفیق را نصیب کړي. دا د روژې مبارکې میاشت دا د صبر میاشت ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د صبر بدله هغه جنت دی. په کار دا ده چې د روژې مبارکې په میاشت کې روژهدار ډېر د صبر نه کار واخلي، د حوصلې نه کار واخلي. هسې نه چې روژه نیولې ده او بیا د هغې نه وروسته مثلا جنګونه کوي، خلکو ته کنځل کوي، خلکو ته بد رد وایي. ډېر کله ته ګورې بعضې وروڼه داسې دي چې هغې روژه ونیسي په حلال رزق باندې خو لیکن بیا پکې جنګونه کوي، بیا پکې مثلا باتفاقیانې کوي، غیبتونه کوي، اخواته پکې شیطانتونه کوي. هغه د روژې چې کم ثواب دی هغه ټول په سیند باندې لاو کړي. نه، د روژې مبارکې میاشت دا د صبر میاشت ده. د روژې مبارکې میاشت دا د حوصلې میاشت ده چې په دې کې به مسلمانان صبر کوي، حوصله به کوي، جنګونه به نه کوي، غیبتونه به نه کوي، دروغ به نه وایي،
خیانت به نه کوي، نورو مسلمانانو ته به ضرر نه رسوي، نور مسلمانان به د ده د لاسه ضرر نه کېږي. نه، کوشش به دا کوي چې دا د صبر میاشت ده، کومې ناخونې چې دی ویني، کومې مثلا خرابي چې دی ویني، په هغو ټولو باندې صبر وکړي، ځکه د صبر بدله دا جنت ده او دا لوی سعادت دی. الله تعالی دې زموږ ستاسو دا سعادت نصیب کړي. همدغه شانته د روژې مبارکې دا میاشت دا د غمخوردګي میاشت ده. په کار دا ده چې مسلمانان د روژې مبارکې په میاشت کې د نورو مسلمانانو غم وخوري، د هغې د اوبو، د هغې د خوراک، مثلا د هغې د لباس، د هغې د اقتصاد، د هغې د غم وخوري او د هغې هغه درد په دې خپل زړه کې پیدا کړي چې ګورې زه سهار نه تر ماښامه پورې وږی یم، تږی یم، ما لږ او تنده برداشت کړله، خو اوس دا چې ماښام کې ما ته رنګارنګ رزق پروت دی. هغه مسلمانان چې هغې اسم نه مومي، په کور کې د هغې هېڅ درک نه لګېږي، او د ورځې هم د هغې په لږه باندې په تنده باندې، شپه هم د هغې په لږه او تنده باندې د هغې به څه حالي. نو ګورې د روژې مبارکې دا میاشت دا د غمخوردګي میاشت ده. په کار دا ده چې مسلمانان د نورو مسلمانانو غم وخوري، د هغوی سره مالي کومک وکړي، هغوی سره جاني کومک وکړي، هغه پریوتې مسلمانان هغه راپورته کړي او د هغې سره همدردي وکړي. رسول الله مبارک فرمایي د روژې مبارکې دا میاشت دا داسې سعادتمنه میاشت ده. رسول الله مبارک فرمایي چې په دې کې د مسلمانانو رزق زیاتېږي، په دې کې د مسلمانانو په رزق کې برکت وي، په دې کې د مسلمانانو په هر څه کې برکت وي. الله جل جلاله دې موږ تاسو ته دا سعادت را نصیب کړي چې دا سعادت ترلاسه کړو او دا سعادتونه کوم چې رسول الله مبارک د خپل د امت دپاره بیان کړي دي چې دغه سعادتونه ترلاسه کړو او د ژوند دغه برخه قیمتي وګرځو. او دا چې قیمتي ګرځېږي دا د الله تعالی په عباداتو سره قیمتي ګرځېږي. نو دا شپې ورځې قیمتي را روانې دي. په کار ده چې تمام مسلمانان د الله جل جلاله په عبادت کې د مینې او محبت نه کار واخلي او ښه په شوق سره د الله جل جلاله عبادت وکړي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د روژې مبارکې میاشت دا ډېره برکتي میاشت ده، دا ډېره سعادتمنه میاشت ده. په کار دا ده چې مسلمانان په دغه میاشت کې د نورو مسلمانانو سره همدردي وکړي، نورو مسلمانانو سره کومک وکړي، نورو مسلمانانو سره هر لحاظ سره د هغوی غم وخوري. او خاص کر بیا په افغانستان کې چې څومره اوس وخت کې کونډې ګرځي، یتیمان ګرځي، مساکین ګرځي، دا بیچاره ولس ګرځېږي. په کار دا ده چې مالدار رونه هغوی دغه پریوتې مسلمانانو سره همدردي وکړي، کومک وکړي، د هغوی د غریبانانو د غربت مخه ونیسي، دغه فقیرانو د فقر مخه ونیسي، دغه یتیمانو په سر باندې د شفقت لاس راکش کړي. هغه اشخاص چې د هغې ځوان او ژاړه زامن هغې په اوږد سفر باندې تللي دي، هغې د امید سترګې هغه زمنو ته یو هغه نه تللي دي، هغه د مثلا دغه زمنو په فراق باندې خفه او د مشکلاتو سره مخامخ، او هغه میندې چې هغه بورې شوي دي، هغه خویندې چې هغه کونډې شوي دي، چې دغه مالدار رونه د هغې سره کومک وکړي. ګورې دا د سعادت میاشت ده، دا د نیکبختیا میاشت ده. په کار دا ده چې مسلمانان د نورو مسلمانانو سره همدردي وکړي، همکاري وکړي او د هغې سره د خوشحالو هغه شپې ورځې تېرې کړي او هغې د دغې پریوتي حالات نه راپورته کړي. لکه څنګه چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د روژې مبارکې میاشت دا ډېره قیمتي میاشت ده. که مؤمن مسلمان چې په دغه میاشت کې د بل روژهدار پوره دغه د خوراک انتظام وکړي، نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي الله جل جلاله به په ده باندې د حوض کوثر هغه اوبه وڅکي چې بیا به هېڅ کله دی د تندې احساس ونه کړي عین تر دې چې دی جنت ته داخل شي. نو الله تعالی دې دا سعادت زموږ ستاسو نصیب کړي. او نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي که مؤمن مسلمان چې دا د روژې مبارکې په میاشت کې د خپلو مزدورانو د هغې سره کومک وکړي، د هغې په کار کې سهولت راولي، د هغوی په کار کې اسانتیا راولي، رسول الله مبارک فرمایي دا به الله جل جلاله د دوی د ګناهونو کفاره وګرځوي او الله جل جلاله به ورته ګناهونه معاف کړي. او دغه عمل د دوی چې دوی په دغه کاریګرو باندې سهولت کوي، په کاریګرو باندې اسانتیا کوي، الله جل جلاله به د دې په مقابل کې د ده ګناهونه معاف کړي او دی ته به الله جل جلاله د دوزخ نه نجات ورکړي او جنت به الله جل جلاله د دوی مستحق کړي. نو الله تعالی د توفیق موږ تاسو ته راکړي چې دغه قیمتي شپې ورځې را روانې دي چې په هغې کې د الله جل جلاله ښه عبادت وکړو، هغه که بدني عبادت دی او هغه که مالی عبادت دی چې ښه په مینه محبت سره یې وکړو، هغه که مثلا نفلونه دي او هغه که مثلا فرض منځونه دي، تلاوتونه دي، ذکر اذکار دي. همدغه شانته ګورئ د دې نه وروسته مثلا تراویح، همدغه شانته فرض منځونه نوافل په کار چې ډېر وکړلی شي، فرضي صدقات لکه زکات چې
چې دا ورکړلی شي. خو ګورې فرضي صدقان چې هغه مستحقینو ته ورکړلی شي، واقعا غربا، مساکین، هغه کونډې رنډې چې په وطن کې ګرځېږي چې هغې ته ورکړلی شي. بعضې وروڼه هغه مستحقین پرېږدي دغه خیرګرو ته چې هغې په جوماتونو کې په لارو کوڅو کې چیغې وایي، فریاد کوي. ګورې وروڼو هغې ته مثلا تاسو چې څومره صدقه ورکوئ الله تعالی مو دا صدقه قبوله کړه، هغې سره کومک وکئ. خو لیکن فرضي زکات دوی ته مه ورکوئ، چونکې هغې مالداره وي او د هغې د مالداري د وجه نه هغې ته تاسو دا زکات مه ورکوئ، بلکې چې تاسو ورکوئ نو غریبانان ته ورکوئ، هغه چې واقعا مستحق دي، هغه چې تاسو ته معلوم غریبانان دي هغې ته یې ورکوئ. دا چې سوالګر سوال کوي هغه تا ته دغه حالات معلوم نه، خیر دی مالي چې څومره کومک دی په وس کې ورسره وکړه. خو لیکن دغه چې په وطن کې ډېرې کونډې رنډې دي، مساکین دي، غربا دي، نو دغه فرضي زکات هغه واقعا چې مستحقین دي هغې ته یې ورکړي. الله تعالی دې موږ تاسو ټول ته توفیق راکړي چې د الله جل جلاله هغه مالي عبادت او بدني عبادت ښه په مینه محبت سره یې وکړو او ښه په شوق سره یې وکړو. زو یو لنډې دمې ته د هغې نه وروسته موږ سره پاتې شئ. یو ځل به هر کله وایو زو د پښتنو سلسلې ته یو ورور پوښتنه کړې ده چې زما ورور تقریبا چې 10 کاله کېږي چې دی ورک دی، چونکې په وطن کې انقلاب هم تېر شوی او د دغو 10 کالو کې موږ ډېر د خپل د ورور تفتیش وکړو، تلاش هم وکړو، داخل کې او خارج کې ډېر زیات هلې ځلې مو کړلې، لیکن زموږ د ورور نه مړی معلوم دی او نه ژوندی معلوم دی او هېڅ معلومات موږ ته نه کېږي. اوس زموږ د ورور چې کوم مثلا ښځه ده نو هغه زموږ اورېندار د دې نه وروسته د هغه صبر نه کوي. دا چې د هغه مثلا کوم مال دی ځای په ځای باندې په هغې باندې هم خلکو چورچپا واچو، د هغه مال هم ځای په ځای خلکو غصب کړم. اوس ورېندار مو هم داسې بې سرنوشته پاتې ده. ورېندار مې څه وکړي؟ ګوره وروره، دا چې ستا ورور مثلا 10 کاله کېږي او نادارکه دی، تا دپاره پکار دا ده چې ته لاړ شه حکومت ته رجوع وکړه. اوس خو الحمدلله اسلامي حکومت دی، محکمې ته لاړ شه. کله چې ته محکمې ته لاړې، محکمه به پوره د ده معلوماتو کې اعلانات به وکړي، هغې به خپل ځان ښه مطمئن کړي. کله چې هغې اطمینان حاصل کړه د اعلاناتو په سلسله کې، نور معلوماتو په سلسله کې، نو د هغې نه وروسته به بیا محکمه قاضي بیا ستا مثلا ورېندار ته طلاق واچي. خو کله چې محکمې فیصله وکړله د هغې نه وروسته به بیا ستا مثلا دغه ورېندار هغه عدت تېروي، د هغې نه وروسته بیا دا کولی شي چې بل ځاسکه نکاح وکړي. خو په خپل سر باندې به نه ځي، دا چې مثلا دا اوس په خپل سر باندې لاړه شي او بل چا سره نکاح وکړي، نه، په خپل سر باندې نه، دا به محکمې ته رجوع کوي. محکمه، حکومت او بیا خو الحمدلله اسلامي حکومت دی، دا په دې مکلف دی چې د هغې پوره معلومات وکړي. د معلومات نه وروسته، د اعلاناتو نه وروسته بیا هم درک ونه لګېده، نو کله چې بیا د وخت حاکم فیصله وکړله د هغې نه وروسته به دا عدت تېروي او د عدت نه وروسته که د دې خوښه وي نو کولی شي چې بل ځاسکه نکاح وکړي. که مثلا دا لاړله یو جماعت د علماو او هغې جماعت د علماو پوره تحقیق وکړه او د پوره تحقیق او د اعلاناتو نه وروسته بیا هم ستا د ورېندار په باره کې پرېکړه وکړله نو دا صحیح ده. خو په خپل سر باندې دا چې مثلا د هغې ورېندار د په خپل سر دي چې یاره زما خاوند د 10 کالو کې پته ونه لګېده دا به مړي او دا سم د لاسه ځي بل داسکه نکاح کوي، نو دا د اشتباه ده. او دا چې د ده مثلا مال خلکو قبض کړی دا خو اشتباه کړې ده. د هغه مال د هغه ورثو ته رسېږي، که د هغه اولاد وي نو هغه مثلا اولاد ته رسېږي، بیا که اولاد نه وي نو ورونه یې ورونو ته رسېږي. نور خلک چې په دې باندې قابض دي او غاصب دي نو هغې مجرمین دي، په کار ده چې داسې کار ونه کړي. خو دا چې مثلا فتوا د امام مالک صاحب په قول باندې ده نو دا پرېکړه به قاضي کوي، د وخت علما به یې کوي، خو په خپل سر باندې به دا نه ځي. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام مولوی صاحب، خوب هستین؟ الحمدلله، فضل خداست. بفرمایید. سلامت باشین، دور باشین. یک سوال داشتم مولوی صاحب. بفرمایید بیادرم. سوال ما همیست که کسی قیما معرفی است و کسی دیگه هم ما با او تماس تلفنی داریم، این میگه سلام ما را با او بگو و او هم که این سلام بخشنده بگی این را گپی بد و رد میزنه. پس ما به این چه بگم با او چه بگم؟ یعنی میره و ما بگیم لپس.
مهربانی. برادران پرسان کرد که مثلا یک کسی به ما بگه که سلام ما را به فلانا برسان و ما سلام حضور با کسی که به ما نشان داده است به او بگیم و او مثلا بد رد میگه و او مثلا دشنام میزنه، نه او اشتباه میکنه سلام د این ثواب است و تو مثلا این سلام که به او تقدیم میکنی مناسبی است که او خوش شوه و این نه که مثلا او دو بزنه و او بد رد بگه و بد رد گفتنی زی او اشتباهی زوست و او جرم زوست و این گناه است. مناسبی است که اونمو سلام زوره جواب بگه و علیکم بگه و دیگه که مثلا دلش نمیخواه که ایزو گپ بزنه نزنه، خب منتها جواب دادن به خوب الفاظ بس الفاظ صحیح مناسب است که به الفاظ درست جواب بده. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک د کوم ځای؟ مولوی صاحب. مهرباني څوک د کوم ځای؟ مولوی صاحب زه د ارزان قیامت نه. مهرباني. مولوی صاحب ما یو خوب لیده څو ورځې مخکې. مهرباني. ارزان قیامت نه. مهرباني आवाज مو راځي پښتنه وکړئ. مولوی صاحب ما یو څو ورځې مخکې خوب لیده چې یو ماشوم مې مړ شوی بیا دا هدیرې ته وړم. هغه بس چې هدیرې ته مې کله ویوړ هدیرې ته مې کله مولوي صاحب ویوړ بس چې بل چا ته وایم چې دا ماشوم به دلته خاص کړم هغه بس هغه سړي راته ویلې هلته یو بل غټ نفر مړ شوی بس هغه ښخي هغه یغه راته ویلې چې دا دلته مثال مه ښه شوم دلته به یې خاص کړم. بیا دغه راته ویلې مولوي صاحب د ماشوم مې څنګه ورکړو ماشوم یې کېښود ماشوم بس را سترګې لوڅې کړلې سړي راته ویلې دا ماشوم خو ویښ ده که نه دا مړ خو نه ده خو ژوندی ده. ماشوم یې چې ما ته راکړه په غېږ کې ماشوم ته مې داسې لا اله الا الله ماشوم خپله ویل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مال د دې خوب یو معنا راکړه مولوي صاحب. بله پښتانه لرئ؟ نه ژوندی خیر قسمت. ورور مې د ارزان قیمت نه اړیکه نیولې وه. پښتنه دا وه چې خوب مې ولیده او په خوب کې مې ماشوم بچی مړ وي او هغه مثلا مقبرې ته ورسوم او هلته بل مړ وي بیا مثلا د هغه د ښخولو موقع زه هغه بل کس ته ورکړم دا ماشوم هغه یې واپس ما ته راکړي او هغه کلمه طیبه وي او محمد رسول الله. ګوره وروره دا لوی سعادت دی چې د ماشوم بچي په نوم په خوله باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم راځي او ستا په خوله باندې د کلمه توحید جاری کیږي. دا ډېر لوی سعادت دی. الله جل جلاله به تا ته داسې اولاد نصیب کړي چې دغې په وجه باندې به الله تعالی تا ته ډېره ترقي درکړي او ترقي په دین کې الله جل جلاله دې دنیا او آخرت ترقي نصیب کا. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم مولوی صاحب. مهرباني څوک د کوم ځای؟ شیرین د کابل نه. مهرباني. سبا د بخیر روژه ده که نه ده؟ بله پښتانه لرئ؟ نه مننه. خور مې پوښتنه دا کړې چې سبا ته روژه ده او که نه. خور مې نو دا خو لا وخت ډېر دی. نن دا چې 29 تاریخ و البته په زړو جمتریانو کې نن تقریبا 28 دی. نو ماښام نوروز ته به کینی او هلته به بیا د هغې د سپوږمۍ د لیدلو دپاره تفتیش کوي. که چېرته مثلا سپوږمۍ ولیدلی شوه نو سبا ته به روژه وي او که ونه لیدلی شوه نو سبا ته به روژه نه وي خو شکي روژه نشته. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک د کوم ځای؟ مهرباني ورور څوک د کوم ځای؟ ورور پوښتنه کړې ده چې موږ په سفر باندې ځو او په سفر باندې مثلا په مسافري کې ډېر وخت تېروو. کله مثلا 3 کاله کله 4 کاله او کله مثلا د دې نه زیات 15 کاله او 6 کاله یا بعضې وخت کې د دې نه هم کم وي خو موږ چونکې ودونه کړي دي او ودونه مثلا کوروالا مې هغه په خپل وطن کې وي. البته موږ چې دا دومره وخت هلته تېروو د سفر په دوران کې نو هلته خپل کار او روزګار او مزدوري کوو. خو بعضې وخت کې داسې شي چې موږ خپل ښځې مجبوره کړي چې خامخا خپل کور کلي وطن ته راشي لیکن موږ خپلو ښځو ته دروغ وایو چې درځو لیکن بیا نه ورځو. بیا په دې ویلو کې بیا هم موږ کلونه تېروو نه راځو. د ښځې مو اجازه نه وي. نو آیا دغه ښځو سره دغه دروغ ویل یا دا چې موږ سره موږ نه راځو په دې نه راتللو باندې موږ ګناهګار یو که نه؟
دا چې هغې ته موږ بانه کوو نو په دې ګناهګار یو که نه. ګوره وروره یو خبره مې واوره، دا چې مثلا تاسو ښځو ته دروغ وایئ نو دا دروغ په خپله جرم دی، دروغ په خپله ګناه ده. پکار ده چې تاسو دروغ ونه وایئ. او دا چې مثلا تاسو د سفر په حالت کې وي او تاسو د وطن نه لرې یاستئ، اول ته 3 کاله او 4 کاله او مثلا د دې نه زیات وخت تېروئ، که د ښځو په اجازت باندې وي خو ډېره ښه. که مثلا د هغې اجازه نه وي نو بیا د 4 میاشتو نه اخواته د هغوی د اجازت نه بغیر وخت تېرول دا بیا ګناه ده. پکار دا ده چې بیا 4 میاشتو کې دننه رایې شئ او د هغې نه زیات وخت تېرول او بیا ښځو ته دروغ ویلو، دوکه ورکول، دا خو بیخي جرم دی او ګناه ده. السلام علیکم ورحمت الله. کله چې تاسو موږ سره اړیکه نیسئ نو کوشش کوئ یو ښځه منتخب کړئ، خپل تلویزیون آواز مو کم کړئ چې تاسو زموږ آواز واورئ. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني څوک د کوم ځای؟ زه د ایمان صاحب نه. مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. مولوي صاحب جوړ په خیر یې؟ مهرباني څوک د کوم ځای؟ د ایران زنګ ته وایي احمد ګل یم. مهرباني. مولوي صاحب پوښتنه مال روژه کله ده؟ بله پوښتنه لرئ؟ یا هغه پوښتنه یې وکړه. احمد ګل لور د ایران نه رابطه مې ټلیفون یې کړی و چې سبا ته روژه ده او که نه. ګوره وروره نو نن د 27 تاریخ دی، البته ماښام نه وروسته به دې باندې ناسته کېږي. که چېرته سپوږمۍ ولیدلی شوه نو سبا ته به روژه وي، که ونه لیدلی شوه نو سبا ته به روژه نه وي. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم علیکم. څوک د کوم ځای؟ څوک د کوم ځای؟ مولوی صاحب عالم از ایران به تماشای. مولوی صاحب یک کارت بانکی داریم، ما 10 میلیون به کارت هم میذاریم برای خرچ اینا خرچ میاریم، در آخر ما 10 تومن 20 تومن سودش میاد. کوشش کوئ کله چې اړیکه نیسئ نو تاسو ښه ځای منتخبوئ چې موږ ستاسو په خبر باندې پوه شو. السلام علیکم ورحمت الله. هلا مولوی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک د کوم ځای؟ زه مولوی صاحب کابل نه یم، نصیب نامې یم. مهرباني. مولوی صاحب د څلوېښت ورځې مې کېږي چې اپریشن مې کړی د معدې. مهرباني. د معدې اپریشن مې کړی او بله ورځ ډاکټر ته لاړلم. مهرباني. بله ورځ ډاکټر ته لاړلم، پوښتنه مې ونه وکړله چې ته ټېسټونه وکړه چې موږ تا ته روژې په باره کې هغه وکړو. هغه ټېسټونو پیسې مې نه لرلې. بېرته راغلم کور ته نو ډاکټر دا راته وویل چې که ډېره سختي دې مې راغلله، معدې اپریشن دې کړی، پنډوسي دې کړی ده، ته کولی شي چې هغه هر څو بجې وي روژه ماته کړي. په دې پوښتنه مې دنه کوله چې زه ګناهګارېږم که نه. بله پوښتنه لرئ؟ بس الله دې عزت وکړه، الله دې ژوندی لره. نصیب ورور د کابل نه اړیکه نیولې وه، ما اپریشن کړی دی. وروره خدای تعالی دې روغ کا، الله تعالی دې ته د شفای کامله عاجله د خپل عبادت دپاره درکړي. دا چې ته مثلا عملیات کړی دی او د معدې عملیات دې کړی دی او ډاکټرانو درته دا وینا کړې ده، ګوره وروره ته خو خپل ځان باندې علم لرې. دا چې مثلا ته که د روژې د نیولو طاقت تا کې وي او وس در وي نو روژه ونیسه. که چېرته داسې و مثلا چې د روژې د نیولو په وجه باندې ستا مرض زیاتېده یا دا چې مثلا بیخي تا نه شوه نیولی، خیر دی روژه وخوره. کله چې د روژې مبارکې میاشت تېره شوه بیا د دغو روژو قضایي راوګرځوه. او که داسې و چې مثلا تا روژې نیولی شوې خو دا چې بعضې وخت کې مثلا تا ته تکلیف جوړېده نو ګوره روژې ونیسه. کله چې بیا درته تکلیف و یو پوهې ډاکټر ته، یو دینداره ډاکټر ته ورشه، دغه په مشوره باندې خیر دی بیا روژه ماته که، روژه وخوره. کله چې د روژې مبارکې میاشت تېره شوه نو هغه کومې روژې چې مثلا تا خوړلي دي د هغې بیا قضایي راوګرځوه. د معدې تکلیف خو داسې نه چې هره ورځ مثلا ته دولی تکلیف سره یې نه، چې کوم وخت کې تا ته تکلیف مثلا زیات شم او د تکلیف د وجه نه تا نه شو کولی چې روژه ونیسې نو هغه وخت کې بیا وخوره. نور که درته تکلیف نه و روژه ونیسه او دا لوی سعادت دا حاصل که. الله تعالی دې توفیق درکړي.
السلام علیکم ورحمت الله. ورور پښتنه کړې ده چې زمونږ په علاقه کې بعضې خلک د مهر او د ولور ترمنځ فرق نشي کولی. په خپلو خویندو لورګانو باندې ډېر لوی مقدار کې پیسې ږدي. څوک وایي دا مهر دی او څوک وایي مثلا دا ولور دی او څوک وایي دا د دې شرعي حق دی او څوک وایي چې نه دا د دې شرعي حق نه دی. دا چې شرعي مهر څومره دی او کومه اندازه دی او دا چې په وطن کې مثلا څومره لوړ قیمت دا مهر ایښودلی کېږي آیا دا ګناه ده او که نه؟ ګوره وروره د نکاح په وخت کې چې مثلا کمې پیسې یادې شوې هغه مهر دی. شرعي مهر هغه 10 روپۍ دي. د هغو 10 نه جوړیږي. مثلا د مفتي شفیع صاحب یو کتاب لیکلی دی هغې کې مثلا لیکلي تقریبا چې څه د پاسه 10 ګرامه هغه شرعي درهم چې هغه شرعي پیسې دغه 10 ګرامه د 10 ګرامو چې څومره معدل پیسې جوړېدلې هغه شرعي مهر دی. یا مثلا رشید احمد گنگوی رحمه الله هغه لیکلي تقریبا 14 ګرامه څه د پاسه 14 ګرامه. نو دغه څه د پاسه 14 ګرامه سپین زرو چې د هغې څومره معادل قیمت جوړیږي دغه شرعي مهر دی. اوس دا که د دې نه مثلا څوک زیات ږدي نو ایښودلی شي خو زیات مهر ایښودل بهتر نه دی. بهتر کم مهر دی چې شرعي مقدار وي خو دا چې د هغې نه اخواته مثلا ډېر زیات نه وي. اوس کوم رونه چې مثلا هغې 10 لکه روپۍ ږدي او 20 لکه روپۍ ږدي او په نوم د ولور باندې نو ګورئ ولور په شریعت کې نشته دی. مهر په شریعت کې دی او دغه مهر هغه بیا د دغې خوراکۍ حق دی. دا بیا د پلار او مثلا د رونو او د نورو هغوی حق نه دی چې هغوی راواخلي په جب کې کېږي او په خپل سر باندې مصرف کړي. مهر چې د نکاح په وخت کې کومې پیسې او کوم مقدار یاد کړی شو که هغه سره زر وي که سپین زر وي او که هغه نور وي پیسې وي دا بیا د جنۍ حق دی. د جنۍ خوښه ده چې هغې مثلا په خپل ځان مصرفوي خپل خاوند ته ورکوي خپل مور پلار ته ورکوي هر چاته چې ورکوي خو په شریعت کې ولور نشته دی. السلام علیکم ورحمت الله. څوک د کوم ځای؟ وعلیکم السلام. څوک د کوم ځای؟ ګل افغان د مرکز کابل کلش خانه. مهرباني ورور. مننه مولوي صاحب پوښتنه مثلا کچانه چې سهار یا ماسپښین ته شوی وي په هغه کې ځای وکړي چې مثلا موږ ونه رسېږي موږ ونیسو نه په نو کې نه په فرض په مقابل کې په ثواب کې کېږي که نه. او بله دا که د روژه مثلا اوس نه معلومه ده که پیشنمای وکړې چې اوس ما پیشنمای وکړو بېګا ته سبا روژه نه وي ځنه ملایان صاحبان وایي چې دا بیا ګناه دی چې معلومه نه وي چې په روژه وم چې دې په باره کې که ما ته معلومات راکړي مولوي. ورور پښتنه کړې وه. یوه پښتنه دا چې مثلا یو سړي د سهار لمونځ قضا شي او د ماسپښین لمونځ قضا شي او هغې نه وروسته دی بیا مثلا نفل کوي. ګوره وروره کم منځونه چې د ده نه قضا شوي دي اول به دا قضایي منځونه دی وکړي. هغه که د ده نه یو ورځ مخکې قضا شوي وو که یو میاشت مخکې قضا شوي وو که یو کال او که 10 کاله مخکې کم چې ده ته یاد منځونه وي د هغو یادو منځونو به دی قضایي راګرځوي دی په دې باندې مکلف دی. قضایي منځونه به نه پرېږدي خامخا ضرور به دی هغه قضایي منځونه کوي. نوافل دا داسې دی چې که چېرته مثلا نوافل د وکړه الله تعالی پرې اجر او ثواب ورکوي خو که ویې نه کړه دی په ګناه کې نه راځي او د فرضو په پرېښودلو باندې دی د الله جل جلاله په نسبت باندې دی په مؤاخذه کې راځي. څومره چې قضایي منځونه دی به هغه کوي. بیا د نوافلو په سلسله کې که چېرته مثلا کوم مونځ د ناقص راوته مثلا د ده کوم مونځ اشتباه په هغې کې وه دغه نوافل چې د کم کړي دي دا به د قیامت په ورځ باندې الله جل جلاله د هغه فرضو کې حساب کړي. خدای ته چې کوم منځونه یاد وي قضایي هغه قضایي منځونه به دی قضایي راګرځوي هغه به پرېږدي نه. د روژې په باره کې دا چې مثلا دی پېشمنۍ وکړي او سهار ته روژه وي او که نه وي ګوره وروره عبادات زموږ ټول دا په یقین باندې بنا دي په شک باندې بنا نه دي. که چېرته مثلا د پېشمنۍ وکړه سهار ته روژه نه وه به دی روژه نه نیسي د شک روژه نه کېږي. که چېرته مثلا سبا ته روژه وه نو دا خو خامخا اعلانونه کېږي یو بل سره خلک خبرېږي چې روژه وه یقیني طور سره پېشمنۍ دې وکړي او سبا ته دې روژه کړي. خو په عباداتو کې شکوک نشته دی چې مثلا یو سړی پېشمنۍ وکړي که سبا فرضي وه زما د فرضي وي که سبا نفلي وه زما د نفلي وي. په عباداتو کې شکوک نشته دی. السلام علیکم ورحمت الله. مهرباني څوک د کوم ځای؟ کله چې تاسو موږ سره اړیکه نیسئ نو کوشش کوئ چې
یو ښځه منتخب کړئ او خپل تلویزیون اواز مو کم کړئ چې زموږ اواز تاسو واورئ. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم جوړې بخیر. مهرباني څوک د کوم ځای؟ احمد یم کابل. مهرباني ورور. یا دغه نفلي روزه که څوک سبا ونیسي دا څنګه ده او ګروي څنګه ده؟ بله پوښتنه لري؟ نه. احمد ګل ورور د کابل نه اړیکه نیولې وه. پوښتنه یې دا وه چې مثلا څوک سبا نفلي روژه ونیسي. ګوره وروره که چېرته مثلا دی د مخکې نه عادت داسې وي چې د روژې نه مخکې روژې نیول شروع کړي وي او سبا ته هم د ده مثلا یقیني نفلي روژه وي خو صحیح دی. که چېرته دی داسې وایي چې زه سبا ته روژه نیسم که فرضي شوه زما د فرضي وي که نفلي شوه زما د نفلي وي نو دا خو بیا شک شو او شکوک په عباداتو کې نشته دی نو شکي روژه دې نه نیسي ورور. که یقیني طور سره اعلان وشو نو دی د یقیني فرض روژه ونیسي او که مثلا یقیني اعلان ونه شو نو بیا دی د سبا روژه نه نیسي. شک ورځې روژه د دی نه نیسي. بل د ګروي په باره کې پوښتنه کړې ده. ګوره وروره ګروي ته مطلق ذکر کړله. مطلق ګروي د قرآن نه ثابته ده چې دا جایز ده خو لیکن د ګروي نه استفاده کول دا بیا سود دی او دا بیا حرام دی. مثلا د چا نه پیسې غواړي هغه درته پیسې نه درکوي هغه درته وایي چې د دې په مقابل کې ماته یو څیز کېږده او تا مثلا هغه سره کمپیوټر کېښودم هغه نه د پیسې واخیستې پیسې تا ولګولې دا کمپیوټر به ستا د هغه سره امانت پروت تر څو چې تا دا پیسې نه ورکړې. کله چې پیسې ورکړې نو هغه امانت به تا ته واپس تسلیم کړي. خو دی د کمپیوټر نه استفاده نشي کولی. که چېرته د مثلا د کمپیوټر نه استفاده وکړله دا د ده دپاره سود دی او ګروي مطلقې چې استفاده پکې نه وي نو هغه جایز ده. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم. مهرباني څوک د کوم ځای؟ انا یم له پغمانه مې اړیکه نیولې. مهرباني پوښتنه وکړئ. ژوندون تلویزیون ده. مهرباني و. دا پوښتنه لرم په یاسین شریف کې کوم آیات چې سړی وایي ځان قبلېږي دوه قبلېږي د په باره کې کوم معلومات راکړي. بله پوښتنه لرئ؟ وایم بله پوښتنه هم ده. مهرباني. هدیره په خوب کې لیدل مړي ډېر په خوب کې لیدل د دغه معنا کار وشوی. بله پوښتنه لرئ؟ نه مننه. خوراکي اړیکه نیولې وه. پوښتنه دا وه چې سورت یاسین کې کوم آیات ده چې د هغې په ویلو سره دعاګانې قبلي. ګوره خور مې مکمل سورت یاسین ووایه او د هغې نه وروسته دعا وکړه الله جل جلاله به دې دعا قبوله کړي. او بل دا چې مقبره په خوب کې لیدل کوشش کوه تر څو پورې چې ته مثلا ویښه وې خپله بستره کې نو کوم چې صورتونه تا ته یاد هغه وایه او د هغې نه وروسته درود شریف ډېر وایه انشاءالله چې الله جل جلاله به سعادت درکړي. ورور پوښتنه کړې ده مثلا پوښتنه داسې ده د دې ورور چې ډېر وخت کېږي ما واده کړی دی هغه زما سرنۍ سلسله چې کوم خاندان دی هغه هم ډېر دروند خاندان دی او ډېر ښه خلک دي خو لیکن د چا سره چې زما رشته راغلې ده هغه جنۍ په خپله دینداره ده او تقواداره ده لیکن بدرنګه ده. د دې بدرنګي په وجه باندې زما نه خوښېږي. نور دا جنۍ زما وایي ښه قدر عزت کوي زما وایي ښه خیال ساتي لیکن د بدرنګي په وجه باندې زما او د دې ترمنځ ورځ په ورځ باندې رابطه خرابېږي او دا ژوند مو تریخېږي. څه وکړم ښځه طلاق کړم او که نه؟ ګوره وروره د الله جل جلاله نه ویرېږه دا چې ستا سخرانه د سر طرف نه خاندان ښه خاندان دی ښځه دینداره ښځه ده او هغه ستا ښه قدر او عزت کوي او ته په دې وجه باندې دا طلاقی چې دا بدرنګه ده نه 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 یوازې حسن پرستی مه کوه بلکې د دغې ښځې نه به الله جل جلاله تا ته دینداره اولاد درکړي. داسې اولاد به الله تعالی تا ته درکړي چې هغه به د قرآن حافظ وي هغه به عالم دین وي شاید چې د قیامت په ورځ باندې د هغه په شفاعت باندې ته جنت ته لاړ شي. نو که دی مثلا د حسن دی بد راځي خو بل طرف ته په نورو نعمتونو باندې ته خوشحاله شه. اول دا سترګې وګوره دا سترګې خو د الله جل جلاله لوی نعمت دی نو د الله جل جلاله د نعمتونو شکرانګي ادا کا. داسې نه چې د الله جل جلاله د نعمتونو ناشکري وکړي. الله تعالی دې موږ تاسو ټول ته توفیق راکړي چې د الله تعالی د تمامو نعمتونو شکرانګي ادا کړو او دا ژوند د الله تعالی په عبادت کې تیر کړو. دا به د نن ورځې خپرونه چې ما مفتي خیال محمد فاروقي تاسو ته وړاندې کړه تر دې چې بیا ستاسو درانه حضور ته راځم ته هغې مو په لوی او بخونکي او مهربان رب سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زموږ یوټیوب پاڼه سبسکرایب کړئ تر څو تازه خبرونه او نوې خبرونه وګورئ.